بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هیرالی او ستړي مشي ویم. ملګرو، په دې ننني کلاس کې به موږ تاسو ته سو سینګولر اینډ پلورل ورډز کوو. ملګرو، کلاس تر پایه پورې وګورئ او که په چینل باندې نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم وګورئ. راځئ چې اوس خپل نننی کلاس شروع کړو. فعلنی ټکی موږ سره څه دی؟ لایف، ژوند. د لایف جمع چې کومه ده دا موږ سره لایوز ده. پرسن، سړی. د پرسن جمع موږ څه ده؟ پیپل، یعنی خلق. آرمی، فوز. د آرمی جمع موږ څه ده؟ آرمیز، یعنی فوجونه. کو، غوا. د کو جمع موږ سره څه ده؟ کوز، یعنی ډېرې غواګانې. واچ، ګینټه. واچ اصل کې ګینټې ته هم وایي او واچ یو شیز په ټي وي یا موبایل کتلو باندې یو شیز کتلو ته هم وایي. نو د واچ جمع ده واچز. سویچ، سوچ. سویچ چې کومه دی دا سوچ ته هم وایي. د بجلۍ چې کوم سوچ وي په بورډ کې موږ ورکو دې ته هم سویچ وایي او سویچ یو شی بندولو ته هم وایي. نو د سویچ جمع ده سویچز. آکس، غوی. د آکس جمع ده آکسن، یعنی ډیر غویان. ټوت، غاغ. یو غاغ ته په انګلیش کې وایي ټوت، او چې کله غاښونه ډیر شي نو بیا ورته موږ وایي ټیت، یعنی د ټوت جمع ده ټیت. چایلډ، ماشوم. یو ماشوم ته په انګلیش کې وایي چایلډ، او چې کله ماشومان ډیر شي نو بیا به ورته موږ وایي چلډرن، یعنی د چایلډ جمع ده چلډرن. ډیر، سارانی. د ډیر سارانی او ډیرو سارانو ته هم موږ په انګلیش کې وایي ډیر. د ډیر جمع ده ډیر. ګلاس، ګلاس. ګلاس موږ چې کوم په اوبه وغیره اسکو شربت وغیره دې ته په انګلیش کې وایي ګلاس، او ګلاس موږ چشمو ته هم ویلی شو. نو د ګلاس جمع ده ګلاسز، یعنی ډیر ګلاسونه. بکس، صندوق. صندوق ته په انګلیش کې وایي بکس. د بکس جمع ده بکسز، ډیر صندوقونه. چیف، سردار یا یو مشر. د چیف جمع ده چیفز، سردار. جمع مطلب دی چې د یو نه زیات شي، خو هغه بیا دوی، درې، څلورې، پنځه. مطلب بیا دا د هغې جمع شوه، یعنی چې د یو نه تعداد ډیر شي نو بس هغه به بیا جمع شي. هارس، اس. د هارس جمع ده هارسز، اسونه. کینډي، چاکلیټ. کینډي چاکلیټ ته وایي، یعنی سټونکي پینټ وغیره دا شیونه چې ورته موږ په پښتو کې وایي. خو تاسو هم ته په پښتو کې یو کوم بدل نوم وایي نو تاسو ما ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. نو د کینډي جمع ده کینډیز، چاکلیټونه. مین، سړی. ګوره یو سړي ته موږ په انګلیش کې ویلی شو مین، او چې کله د یو نه ډیر شي نو بیا به ورته موږ وایي مین، یعنی سړي. کلاس فیلو، هم جماعت. کلاس فیلو هغه کس ته وایي کوم چې یو کس سره په یو جماعت کې سبق وایي. نو د کلاس فیلو جمع ده کلاس فیلوز. آکس، تبر یا تبرګی هم ته موږ په پښتو کې وایي. د آکس جمع ده آکس. هینډ، دا هینډز نه دی، دا هینډ دی، اس پکې نشته. هینډ وی لاس ته. یو لاس ته هینډ وی، او چې کله لاسونه دوه شي نو بیا یا دوه شي یا د دوو نه ډیر دې ته به موږ په انګلیش کې وایي هینډز. لاس، جینۍ. جینۍ ته په انګلیش کې موږ ګرل هم ویلی شو، خو لاس هم ورته ویلی شو. د لاس جمع ده لاسز، یعنی ډېرې جینکۍ. هیر، ویښته. د هیر جمع هم هیر ده. د دې جمع واحد، دواړه یو رنګې دي، نو دواړو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو هیر. د هیر جمع که موږ له تاسو نه یا موږ او تاسو نه څوک تپوس وکړي چې د هیر جمع څه ده نو موږ به ورته وایي هیر. برډ، مرغۍ. برډ چې کومه دی مرغۍ ته وایي. هرې مرغۍ ته برډ وایي، او بیا د هغې ځان له نومونه دي، لکه مطلب بیا کوترې ته څه وایي، قاغې ته څه وایي، هغه تاسو ته ما په کلاس کې کړي دي. ګیس، ګیس. د ګیس جمع ده ګیسز. سټوري، قصه.
یو کس چې کومه قصه مطلب یا یو کهانی هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو سټوري. نو د سټوري جمع ده سټوریز. ډانکي خر ته په انګلیش کې وي ډانکي. نو بیا به موږ ډېرو خرو ته په انګلیش کې څه وي ډانکیز. د ډانکي جمع ده ډانکیز یعنی ډېر خره. ایسه مضمون ته په انګلیش کې وي ایسیز. په انګلیش کې جمع ده ایسیز. کی چابي ته په انګلیش کې وي کی. جمع ده کیز. منکی بیزو ته په انګلیش کې وي منکیز. د منکی جمع ده منکیز یعنی ډېرې بیزوګانې. کار موټر ته په انګلیش کې وي کار. د کار جمع ده کارز یعنی ډېرې موټر. جار مرتبان د دې جار جمع ده جارز یعنی ډېر مرتبانونه. بوای هلک یو هلک ته په انګلیش کې وي بوای ورته وي ګایم ورته وي. نو د بوای جمع ده بوایز یعنی ډېر هلکان. ډے ورځ د ډے جمع ده ډیز یعنی ډېرې ورځې. لیډي ښځه د لیډي جمع ده لیډیز. شیپ ګډه د ګډې جمع ګډې ته موږ په پښتو کې جمع موږ بدلو ګډه یا ګډې. او په انګلیش کې د دې شیپ جمع ده شیپ. د شیپ پلورل او سنګولر دا دواړه یو رنګ دي. لیګ خپې ته په انګلیش کې وي لیګ. جمع ده لیګز. شاپ دکان ته په انګلیش کې وي شاپ. خو که چې بیا ډېر دکانونه شي نو هغې ته به موږ وي شاپس یعنی د شاپ جمع ده شاپس. نیوز خبرونه ته په انګلیش کې وي نیوز. د نیوز جمع هم ده نیوز. موس منګک ته په انګلیش کې وي موس. د دې جمع ده مایس. د موس جمع ده مایس یعنی د یو نه چې کله ډېر شي څومره بدل شي موس او مایس. اومن میرمن یا ښځه نو دې ته په انګلیش کې وي اومن. د دې جمع ده اومن. اومن کې مطلب فرق دا دی چې کله د یو نه ډېرې شي نو بیا به کې موږ داسې فرق کوو چې د ای په ځای به ای لګو. داسې په مین کې هم دی. په مین کې به موږ ام ای ان په ځای ام ای ان کو نو بیا به د مین پلورل شي هغه. لیف پاڼه د ونې بوټي پاڼه دې ته په انګلیش کې وي لیف. په انګلیش کې د دې جمع ده د لیف لیوز یعنی ډېرې پاڼې. خواب نیم د خواب جمع ده په انګلیش کې هالویز. وایف ښځه په انګلیش کې ښځې ته وي خپلې ښځې ته وایف. د وایف جمع ده وایوز یعنی که د یو کس د یو نه زیاته ښځې دوی درې نو بیا به موږ وایف نه وي بیا به موږ وي وایوز. تیف غل ته په انګلیش کې وي تیف. خو چې کله غله د یو نه ډېر شي نو بیا به ورته موږ وي تیوز یعنی د تیف جمع ده تیوز. سیلف پخپله یعنی یو کار وغیره څه پخپله باندې کول یا مطلب یو سیلف ته موږ پخپله ویلی شو نو د سیلف جمع ده سیلوس. ملګرو دا زموږ نننی کلاس یې پای ته ورسېدو. ملګرو د دې کلاس لږ شانته اهمیت درته په دې څو سیکنډو کې بیانومه. ملګرو دا کلاس ما ځکه تاسو ته راوړو ځکه چې یو شی سینګولري د هغې سپیلنګ پروناونسیشن وغیره دا مکمل بدلی. لکه که تاسو وګورئ د مین جمع ده مین. د اومن جمع ده اومن. صرف د ای په ځای باندې به ته ای ولګې او په هغې کې مطلب جمع په واحد او جمع کې فرق څه دی. واحد هغې ته وي چې یو وي او جمع هغې ته وي چې د یو نه زیات وي. که هغه درې څلور څومره خو چې د یو نه زیات وي. نو دا کلاس تاسو ته ما انشاءالله وکړو. ډېر په ښه طریقې سره مې درته کړی دی. زه امید کوم چې انشاءالله تاسو به د دې کلاس نه ډېر هر څه زده کوئ. ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ. ویډیوګانې لایک کړئ. زما په چینل کې ډېرې مهمې ویډیوګانې دي. تاسو تللی شئ هغه هم کتلی شئ.
د خپلو ملګرو سره د خپل کور ماشومانو څخه هم دا کتی شي، ځکه چې دا انګلیس د ماشومانو دپاره هم ډیر ضروري دی. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بله نوي ویډیو کې ملاویږم. د الله په امان، د خپل ځان ډیر خیال ساتئ.